سلامونه هاونیکې هیله مند یم چې جوړ او روغ به یاست. دغه ورځو کې ډېر هیوادوال همدغه پوښتنې کوي چې موږ څنګه یو تجارت شروع کړو چې موږ پکې کې کامیابه سو. نو نن په دغه موضوع باندې خبرې کوم چې ولې په افغانستان کې دا واړه سوداګري سیستمونه ناکامه کیږي او لوی پانګونې هم هېڅوک زړه نه کوي چې راسي په افغانستان کې پانګونې وکړي. نن پر دا موضوع باندې خبرې کوم، انشاءالله چې ستاسو سر به هم په دغه موضوع باندې خلاص شي. تر اضافي خبرې به په تجارت کې تر ټولو مهم شی څه شی دی؟ د مارکیټ پیژندنه ده. په افغانستان کې که موږ هر یو غواړي چې تجارت وکړي، دوی باید 100% مارکیټ څخه تحلیل وکړي چې په مارکیټ کې څه کمی ده. مګر په ټول افغانستان کې دا کار د دولت دی چې دولت باید خپل د مارکیټ څیړنه وکړي چې مارکیټ کې څه شي کمبود دی او څه شي کمبود نشته. موږ څه کار په کوم برخو کې کمبودوالی لرو چې موږ هلته پانګونې وکړو تر څو هغه پانګوال چې راځي هغه وسې کړی خپل د ماښام ډوډۍ او خپل کاروبار په بریالیتوب سره مخ ته یوسي. له بده مرغې نه چې اوس وګوره مالي وزارت لرو، اقتصاد وزارت لرو، تجارت وزارت لرو، صنعت وزارت لرو، څلور وزارت په بس په یو وزارت باندې کارونه کېږي. څلور وزارت یې جوړ کړي دي. څلور وزارت کې یو هم تحقیق نشته د افغانستان د مارکیټ چې موږ په افغانستان کې د څه شي ضرورت لرو. موږ د هګیو ضرورت لرو، موږ د شیدیو ضرورت لرو، موږ د مثلا د میوو کوم شی ضرورت لرو، موږ د وچې میوو څومره ضرورت لرو، موږ د خوراکي موادو څومره ضرورت لرو، موږ د غوښو څومره ضرورت لرو. د هیڅ شي داسې نشته، معلومات نشته په افغانستان کې. ځکه چې زه د ټولو وزارتو د حالاتو څخه خبر یم. ځکه موږ د دغه تحقیقاتي مرکز څخه چې معلومات کړي دي، دوی وایي چې په افغانستان کې د هیڅ شي معلومات نشته چې موږ څېړنې پسې وکړو. هیڅ شی نشته. نو د مارکیټ ګوره، د مارکیټ پیژندنه چې ده دا د دولتونو کار دی چې خپل مارکیټونه وپیژني. دغه څو ورځې مخکې په استرالیا کې د انګورو حوبه مخ په خلاصېدو وه. دولت اعلان وکړو چې د انګورو حوبه مخ پر کمیدو دي. موږ د انګورو جوس تر 2 میاشتې 3 میاشتې موږ نشو کولی تر څو چې بیا دومره کېږي انګور را رسېږي. نو موږ د دغه وخت دپاره موږ معذرت غواړو. د انګورو کموالی دی او هغه کسان چې ضرورت ورته لري هغه د استفاده وکړي، او څوک چې ضرورت نه لري د اوس دپاره د انګورو د جوس څخه اضافه مصرف نه کړي. ځکه چې زموږ د جوسو اوبه چې دي، هغه منابع چې دي اوس کم دی. نو تاسو باید کم مصرف وکړئ. یعنې دوی خپل د مارکیټ خبر دی چې په کوم میاشتې کې زموږ کوم شی مخ پر ختمېدو دی. دا بل میاشتې کې اعلان وکړئ چې موږ د 20 ورځو دپاره د یوې میاشتې دپاره موږ د شیدو د کموالي سره مخېږو. هغه یو میاشت مخکې خبر راکړئ. وارې کړو دولت ته خلکو ته چې فلانۍ ورځ کې موږ تر فلانۍ وخت پورې موږ د شیدو د کموالي سره مخېږو. دوی خپل د مارکیټو څخه معلومات لري او مارکیټو څخه چې کله هم معلومات پیدا کړئ، همدغه ښه دی چې اوس د مثال په ډول باندې که د انګور د اوبو کموالی دی، یو بل پانګوال چې راسي ورته وایي چې زه دومره د انګور د اوبو ته ضرورت لرم، راسه په دغه کې پانګونه وکړه او ته په مخ ته ځې. نو دا د مارکیټ پیژندنه د دولتونو حق کار دی چې دا باید وسي. له بده مرغه په افغانستان کې نشته. ښه، دویم کاروبار تر ټولو مهم شی چې دی په دویم برخه کې هغه دا دی چې د دولتونه زیاتره هیوادونه په غربي هیوادو کې چې کله هم یو وړوکی کاروبار شروع کېږي، دوی ته د مالیې معافوالی پیدا کوي. د مثال په ډول باندې 1 کال یا 2 کاله دوی د مالیې څخه معافوي. دوی ته وایي تاسو خپل کاروبار شروع کړئ، تر 2 کاله موږ تاسو څخه مالیه نه اخلو. ځکه چې تاسو واړه کاروباریان یاست، تاسو فقط د خپل ځان ته ماښام ډوډۍ پیدا کړئ، یو څونه پورته هم د کار زمینه هم پیدا برابره کړه. نور علا نور تر 2 کاله موږ تاسو څخه مالیه نه اخلو. چې کله په پښو ودرېدی موږ تاسو څخه مالیه اخلو. په دې 2 کلونو کې د دولتونو سپورټ مرسته ده. په دې 2 کلونو کې دولتونه ورسره مرسته کوي، مشورې ورته ورکوي، مثلا ګرانټونه ورکوي، یعنې پیسې ورته ورکوي تر څو دغه کاروبار یې شروع کړی د کاروبار په پښو ودرېږي. مګر په افغانستان کې دا مرستې نشته، نه مشورې شته، نه ګرانټونه شته، نه پورونه شته، هېڅ شی نشته. یعنې یو څوک راځي کاروبار کوي، داسې کاروبار دی وکړي لکه دا دی چې په سند کې د ځان ور وغورځولو، که ته ژوندی ترې ووتی که ته پکښې کې ولاړې او هغه دنیا ته ستا کار دی. نو دا ستونزه ده چې په افغانستان کې واړه کاروباریان چې دي ډېر په ستونزه کولی شي چې خپل ځان یو ځای ته ورسوي. په دریم قدم کې د واړه کاروباریانو دپاره ضرورت څه شی دی؟ قرضه ده، پورونه چې دي. پورونه په واړه کاروباریانو دپاره ډېر مهم دي. زیاتره هیوادو کې چې ولاړ شي بانکونو ته وایي
چې زه دا کاروبار کوم بانک والا ته څه وایي دلته په استرالیا کې تا ته څه وایي ما تا ته وایي چې یو استرالیان بزنس نمبر EBN وایي خپل EBN ماته راکړه EBN چې دې ورکړو چې دې وګوري چې ولا چې و د کاروبار ته تجارت لري تجارت یې درلو تا ته وایي چې خپل تذکره راکړه همدا تذکره ورته ورکوي څو پور غواړې $1,00,000 صحیح دی $1,00,000 پور غواړې او بس زه سبا د خیره زه معلومات وزارت تجارت ته هستم وزارت تجارت ته معلومات اجازه راکوي وزارت تجارت چې واستول وزارت تجارت ته څېړي چې دا سړی د $1,00,000 د استعمال ظرفیت لري که نه لري که ویل هو مستقیم وایي ورې کړه چې ورې کړ خبره خلاصه نه ضمانت بانکي غواړي نه ګرنټي خط غواړي نه کور په کرایه غواړي هیڅ شی نه غواړي فقط دا ستا په یو تذکرې باندې تا ته $1,00,000 درکوي ځکه چې دا بانک خپل په دولت باندې پوهېږي چې دا سړی ما څخه نشي تښتېدلی دا دولت د مځکې د اسمانه اوس په ټول نړۍ کې داسې نفر وتښتېدی دا نفر ماته پیدا کوي نو د همدې امله د پیسو د پورونو ورکول چې دی دا په ډېر اسانه ډول باندې ورکول کېږي او تجاران چې دي دوی مرسته مګر په افغانستان کې اوس پورونه په ټپه ولاړ دي هېڅوک بانک اجازه نه لري چې پورونه ورکړي نو دا چې د پورونو نشته په ټول اسلامي هیوادو کې پورونه ورکوي مګر په افغانستان کې نه په اسلامي ډول باندې طریقه جوړه شوه نه په غیر اسلامي ډول باندې اوس پورونه نشته او پورونه د نشتون له امله دلته وړ کاروباریان چې دي همیشه د ستونزو سره مخېږي او دوی ډوبېږي څلورم قدم کې لویه ستونزه دا ده چې د بیمې شرکتونه نشته بیمې شرکتونه ګټه څه ده چې کله هم د مثال په ډول باندې زه یو کاروبار لرم یو د غویو فارم لرم د غویو فارم لرم 100 دانې غویي لرم 100 دانې غویي که دا ما بیمه کړې اوسي بیمه د مثال په ډول باندې هر میاشت کې ما څخه به اخلي $1,000 به ما څخه اخلي که دغه 100 غویي په یوه شپه کې مړه سوه دا 100 غویي بیمې شرکت اندازه لري یا به تا سره 50% تا سره برته څه پیسې درکوي دغه تاوان درکوي یا بیخي که تا 100% خپل بیمه کړې اوسي 100% څه پیسې درته درکوي نو دا بیمې شرکتونه ډېر مهمه دي په ټوله نړۍ کې شته مګر په افغانستان کې دا شی اوس بند دی چې بند اوسي په هیڅ ډول باندې وړ کاروباریان نشي کولی خپل ځان ته د یو تجارتي سیستم جوړ کړي خو خپل ځان کامیابه کړي بل راځم په شپږمې موضوع باندې شپږمې موضوع باندې اضطراري حالات دي اضطراري حالات چې بیړنۍ حالت راځي بیړنۍ حالت وله په بیړنۍ حالاتو کې څه شی راځي دې ته بیړنۍ حالت کې فاینانشل ایمرجنس ورته وایي ایمرجن یعنی مالی بیړنۍ حالت چې راځي په یو کمپنۍ باندې دلته ډېرې کمپنیان ډېر دولتونه چې دي په دغسې حالات کې ژر راځي د هغه مدیریت خپل تر کنټرول لاندې رسي د مثال په ډول باندې زه په استرالیا کې یو کمپنۍ ولرم زه کمپنۍ لرم زما زه د مالي سقوط سره مخ شوم او زما دغه عایدات چې دي زما ټول کارونه چې دي په منفي باندې روان دي دولت ژر تر ژره دولت ته اخطار ورکول کېږي چې دا کمپنۍ په ډوبېدو ده چې ډوبېدو ده ژر تر ژره دولت راځي په ستا مدیریت خپل په لاس کې نیسي دوی یو دغسې اداره لري چې دا ستا د کمپنۍ د ټوله سیستم خپل په لاس کې نیسي اولا کې یو داسې د یو څو محدود کمپنۍ اوسي ستا د کمپنۍ دپاره پیسې ور اضافه کړي چې تر څو دغه کاري لاین باید چالان وساتل سي تر څو کارمندان منفعه نه سي نو دا باید داسې روان وساتل سي چې کله روان وساتل سو دی په دغه روان حالت کې دلته مالي کومک هم د کمپنۍ سره کوي او دلته یو فاینانشل آډیټ کوي یعنې تفتیش کوي چې دا ستونزه د کوم ځای پیدا سوه دا ستونزه د ناروغي په دا شرکت کې د کوم ځای پیدا سوه چې کله یې وڅېړل دوی د هغه ځای څخه هغه ریښه پیدا کوي چې په دغه ځای کې تاسو غلطي کړې ده او دا غلطي د فلانکي د وخت ده نو تاسو باید دا مدیر باید دا څه کوي یا د دې پوزیشن څخه کښته واستوي او یا منفعه کوي چې منفعه کړه دولت څه کوي دولت هماغه سړي ته معاش ورکوي تر څو هغه خپل ژوند چارې وځي مګر د دې کمپنۍ څخه یې باسي ځکه چې وایي چې ته نور د دې کمپنۍ کې ته لا ستونزې نور جوړوي نو د همدې امله زه تا ته معاش درکوم په کور کې کښېنه مګر ته نور په دې کمپنۍ کار مه کوه او برته د کمپنۍ په پښو دري او د کمپنۍ حالت برته پورته کوي چې دلته د کارمندان هم د پښو ونه بلېږي او دلته د کمپنۍ سقوط نشي که یوه کمپنۍ په یو ملک کې سقوط وه او دولت ورته توجه ونه کړه بله خبره خلاصه د هغه هیواد ټوله صنعتي سیستم نور ناامیده دی هېڅوک کار نه کوي
ښه وهم قدم کې لوی خبره دا ده چې کارپو کسان دا اوس کې په فني او حرفوي کورسونه په افغانستان کې شته دا هسې چټي روان دي خطاطي ده او نقاشي ده او خطاطي ده او نقاشي ده دا څه شی دي اوس هغه د هغه هم ورپسې واړوله مدرسې جوړې کړې نو په دې ډول باندې نه کې موږ فني او حرفوي کورسونه چې دي دا باید د صنعت دپاره کارګر وروزي او کارګر چې ورزلو چې هر کمپنۍ فعاله کېږي ورته وایي چې وروره څو نفر ته ضرورت لري 10 نفرو ته صحیح دی دا 10 نفره د یو کال دپاره دولت یمه زه یې پیسې ورکوم ورسه ولاړ شه خپل کار وچلوه د 10 نفر چې کال ته پر عاید راغلی په پښو ودرېدې د دې معاشونه هم ورکړه بیا 2-3 کاله بعد چې ښه عاید دې سم سو زه د دې یو کال چې تا ما دته د دې خلکو پیسې ورکړي دي دا زه تا څخه څخه اخلم نو په دې ډول باندې کمپنیان موږ کولی شو چې په حرکت راوړو او موږ کارګر وروزو او د دې کارګري ډول باندې هم موږ سپورټ ورته ورکړو مګر دا سپورټ اوس نشته په اتم قدم کې مهمترینه موضوع چې ده هغه د برق موضوع ده له بده مرغه په افغانستان کې برق نشته اوس په هرات کې موږ د افغانستان تولیدي صنعت لوی پیمانه ده همدا اوس زیاتره کارخانې چې د برق نشتون له امله کارګران رخصتوي هغه ورځ کې چې کار وسي کارګر ته معاش ورکول کېږي چې برق نه وسي کارګر ته معاش نه ورکوي دا یو لوی بدبختي ده نو دا ټولې ستونزې دي چې موږ باید دې ته توجه وکړو او دا توجه څوک کېږي چې یو متخصصه کتله په د حکومت په رأس کې واوسي همدا اوس ملا صاحبان دي ملا صاحبان وایي چې موږ هر کار کولی شو نو چې کار کولی شو خو همدا وطن در څخه شړېږي هغه ملا یعقوب خپله خبرې کوي چې دا وطن موږ څخه شړېدلی دی او دا حکومت نور موږ نشو کنټرولولی که په همدې ډول ته مخ ته ولاړ شئ په ژوند باندې ته نشئ کولی او دا زما ګیله دا دی زما درد دا دی چې هره ورځ موږ دولتونه ولې سکوت شي د دولتونو سکوت د بسته یو هیواد ملا ماتوي موږ نه غواړو چې دولتونه سکوت شي دولتونو کې باید تغیرات راسي ملا صاحب نشي کولی تجارت برخه ته نشي مخ ته وړلی ته اقتصاد مخ ته نشي وړلی ته انجینري نشي وړلی ته طب مخ ته نشي وړلی هغه ورځه خپل هم محکمې کې کښېنه په اجوکا کې کښېنه په مسجدونو کې کښېنه مګر د خدای وروي ته وګوره دا ملت پرېږده چې خپل اقتصادي فعالیتونه وکړي متخصصه کتله باید پر کار باندې ولېږي تر څو دا اقتصادي حرکت په دې وطن کې را پیدا سي دا د نن ورځې ویډیو تر بیا مو پایله سپارم